سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، فکر وکړئ تاسو یو دکان اخلي او تاسو دا وګورئ چې د هغې فروشات یا دخل روزانه څومره دی یا اونۍ په نظر کې ونیسئ. تاسو خو داسې نشئ کولی چې د هغې هره ورځ دخل په نظر یو فیصله وکړئ. فرض مثال یو ورځ به هغه فروشات زیات کړي وي، بله ورځ به یې کم کړي وي. نو که موږ داسې په اونۍ کې ونیسو او بیا اونۍ سره راجمع کړو، د هغې اوسط را معلوم کړو، نو بیا به موږ ته بیخي صاف او جوته شي چې په مارکیټ کې د نورو نسبت د خرڅلاو څنګه دی. نو بیا موږ فیصله کولی شو چې دا دکان رانیسو یا نه. نو راځم دلته زه د دې اوسط معلوموم. فرض مثال دا حامد دی، د دکان یو اونۍ کې 7000 خرڅلاو کړی دی، په بله اونۍ کې 6000، په بله اونۍ کې یعنې درېیمه اونۍ کې 5800 او څلورمه اونۍ کې هم 8000 او 650. دلته بیا یو څه لوړ دی. نو ګورئ، کله لوړ، کله ښکته، بیا ښکته، بیا لوړ. نو داسې موږ ته نه جوته کېږي، ځکه دا بازار دی، کله به زیات وي، کله به کم. نو چې کله تاسو اوسط راوباسئ، نو بیا تاسو یو فیصلې ته پرې رسېدی شئ. نو راځم دلته باید زه لومړی د اوسط فورمول تاسو ته وښیم. نو مساوي پرانتیز به شروع کم، اوله هفته مثبت، بیا دا هفته مثبت، دا هفته مثبت، دا هفته، یعنی زه به دا ټول راجمع کمه. بیا به پرانتیز بسته کم، تقسیم. اوس به په څه تقسیموم؟ دا به وشمېرم چې دا څو قلمه ډیټا ده، 1 2 3 4. نو تقسیم د 4. دا د اوسط فورمول دی. انټر وهم، دا یې اوسط شو. خو که تاسو فورمول نه کار نه اخلئ، فنکشن کاروئ، کولی شئ چې فنکشن هم وکاروئ. نو مساوي ایوریج به ورته ولیکئ. ایوریج څه ته وایي؟ اوسط ته. دغه دی ایوریج راته راغی، کولی شم ټپ بټن وهم، دا به شروع شي. نو یوازې دا ساحه ورته انتخابوم. تقسیم ته یم، حاجت نشته، پرانتیز بسته کوم، انټر وهم. دا دې ماته اوسط په لاس راکړو. کولی شم دا لاندې راکاږم. اوس تاسو ته معلومیږي چې چا اوسط زیات دی او بولی پرې ولګوئ. دا یو مثال و. البته د دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ، لایک او شیر مو هیر نشي. ښې چارې.